یو مجلس کې ورځ یو کس د نیوکه وکړه چې نعوذ بالله اسلام مشکل لري. ما ویل څنګه اسلام مشکل لري؟ وارخطا شو، قصه شو. ویل اسلامي امت ته ګوري، اسلامي هیوادونو ته ګوري، د دوی وضعیت د دې ښکارندویي کوي چې اسلام کې نعوذ بالله کومه کمی خوشته ده چې دا وضعیت ده. ما له دنه پوښتنه وکړه چې ته چې وایي چې اسلام نعوذ بالله مشکل لري، مسلمان یې؟ ویل هو. د یو مسلمان په صفت چې ته په خپل دین نیوکه کوي، ما ته ته دا ووایه چې په تېره یوه میاشت کې یا په تېره یوه کال کې ته څومره مطالعه کړې ده دیني؟ څو کتابه د دیني لوستي؟ څو وارې د قرآن لوستی دی؟ څو وارې د احادیث لوستي دي؟ څو وارې د دین لوستی دی؟ غلی شو، ویل چې والا ډېر کم. څومره؟ مال 5% وایي؟ وایي نه، تر دې به کمي. نو مال کله چې یو مسلمان چې ځان مسلمان بولي د خپل دین چې تهداب و بنسټ یې په اقرا باندې ایښودل شوی دی، 5% مطالعه په خپل دین کې نه لري، 5% وخت په یوه میاشت کې یوه کال کې خپل دین ته نه ورکوي، پرمختګ به څوک وکړي؟ زموږ دین تهداب په داسې وخت کې چې هلته زنا کېده، نجونې ژوندۍ ښخېدې، قتل و قتال و، مشکلات و، شرک و، هر څه و، خو دین راغی او پایلې په دې وشو چې زموږ قائد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې اقرأ ولوله. ټینګار یې 3 ځل پې همدا و چې ولوله. ځکه دغه لوستل، دغه اقرأ د انسان ذهن دپاره رڼا ده. زموږ ډېر مشکلات په ټولنه کې د همدې خاطره دي چې موږ اقرأ پرېښی. هغه امت چې د دین او د تګلارو تهداب په اقرا باندې ایښودل شوی دی، نن تر ټولو کمه مطالعه دوی کوي. یوه څېړنه وایي چې مسلمانان 30 نفر یوه پاڼه لولي په میاشت یا کال کې. د افسوس خبره نه ده، د هغه امت چې اقرا باندې بنسټ ایښودل شوی ده د دوی د دین، هغه مطالعه نه کوي. پرمختګ به څوک کوي؟ پرمختګ هغه څوک کوي چې مطالعه کوي، علم کوي، ځانونه باندې کار کوي. له بده مرغه موږ څو کتابه ولولو، څو ټکي زده کړو، بیا په خلکو باندې فتواوې ورکوو، دا کافر کوو، دا واجب القتل کوو. دا خو زموږ بدبختي ده. مشکل دا دی چې زموږ په ټولنو کې علم ته کار نه دی شوی ډېر. یوازې اکتفا په دې شوې ده چې کتاب ولوله او راویخله خلاص. مفهوم د هغې په هغې باندې پوهېدل، په دین باندې پوهېدل، دین اسانه کول خلکو ته، دا په موږ کې نشته دی. نو زموږ بدبختي له همدې ده چې موږ اقرا پرېښی دی. څوک چې نیوکه کوي تر ټولو ډېر کمه مطالعه همغه په دین کې کوي. ته خو د دین ولوله چې الله پاک ته څه ویلي. الله پاک واضح درته هر څه بیان کړي دي، قوانین دي. که عمل پې کوې پرمختګ کوې، ټولنه دې بدلېږي، که نه کوې نو الله پاک خو ستا دغه پروا نه لري چې کله ته د الله خبره نه منې، د الله پاک قانون نه تطبیق کوې، نو ستا څه پروا لري؟ الله پاک خو بېنیازه الصمد دی. مشکل دا دی چې په موږ کې دی، مشکل دین کې نشته.